بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ته په دې سکرین باندې یو ویډیو ښکاري. په دې کې د هلک داسې چل شوی د ټول نه مخکې خو زه ته دا وایم چې د سعودي عرب سره تعلق دی. دې داسې چل کړی دی، خپل د یو تره زوی هغه یې وژلی دی. نو بیا د هغه ځای کوم حکومت چې دی دا هلک هغه یې ګرفتار کړی دی او بیا یو څو میاشتې دا په جیل کې و. د هغې نه پس پې بیا د پانسۍ سزا وخته او کوم حکومت چې دی دا فیصله وکړه چې د دې کم سر چې دی هغه به موږ جدا کوو، یعنې د سعودي عرب چې کوم قانون دی د هغې مطابق. بیا د دې هلک چې لکه کم خپلوان و، یعنې لکه د خپل د تره زوی وژلی و، نو د دې کوم خپلوان چې و هغه راله په دې هلک کم مور او پلار او داسې نور خلک او هغو ته ډېر زیات منت زاري وکړه، تر دې پورې ورته ویل چې څونه پیسې اخلی هغه به درله موږ درکو، خو تاسو دا هلک هغه ماف کړئ. یعنې په سعودي عرب کې دا قانون دی چې په یو کس د پانسۍ سزا وخیږي نو بیا چې تر څو پورې د هغې مور او پلار هغې کم رشته دار چې دي هغو نه وي ماف کړی نو تر هغه پورې هغه ماف کیدی نشي، یعنې هغې ته چې کومه پانسي ده هغه به میلاویږي. خو د دې کم رشته دار چې و هغو ونه منله دا خبره او تر دې پورې د دې هلک کم هغه اخیره کې دا وخت راغی چې هغه قتل، یعنی کم قتل ورته نشو ویلی، خو کم سر چې دی هغه د تن نه وله جدا کو، کم پانسي چې ده هغه یې وله ورکړه. یعنی بیا دا کم تصویر چې دی هغه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات چلیږي. خلک چې کم دی هغه د تپوس کوي چې دا څه واقع شوې ده، نو واقع چې کم دی هغه د رنګې شوې ده. بل طرف ته که مونږ لکه هغه نظام ته وګورو چې لکه کم داسې د قتل په بدله کې کم قتل چې دی هغه یې ترې واخیستو، یعنې دې کم کس چې وژلی و نو د دې لکه په اسلام کې هم دا دی چې یو کس هغه څوک ولګي او هغه مړ کړي بې ګناه، نو هغه له بیا پکار دی چې د هغې کم سر چې دی هغه هم لکه ووایي همدغسې د دې سره وشوه. یعنې کم نظام د انصاف چې دی هغه ورته میلاو شو. که دلته مونږ د خپل ملک ته وګورو دلته چې څه قسمه د قانون کم انصاف روان دی نو هغه هم ستاسو وړاندې ده چې لکه یو بې ګناه کس هغه جیل کېږي او کم ګناهګار کس چې وي هغه بری کېږي. نو د دې هغه ځان له قیصه ده په هغې باندې تله نه غواړو، خو دغه کم معلوماتي کم خبر چې و یعنې زیات تر ملګرو دا تپوس کو چې دا څه وجه ده، نو د هغې کم تفصیل چې و هغه هم تاسو سره شریک کو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.